انسان پر دې کجله ګوري سزا سخته ده کدی یو زنانه تصویر لا دغه فلم لکتل دغه نور شینو لکتل نو هغه دا فتوا لیکلې ده چې دې تصویر سزا ډیره سخته ده په نسبت سره ولا ځکه اول کته هغه کجله وګوري او هغه ستا په طرف باندې نظر راکو کی نو کې دې شه د حیات او جنت ته نظر باندې کی د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام د احادیث معلومیږي انسان چې کله زنا کوي دا انسان چې مرشي امدل الله رب العزت پر قبر کې عذاب ور کوي تسترګو زنا لیدل د ژبې زنا خبره د لاس زنا نیول د پښو زنا ورتاک د دماغ زنا د غیر پر نقشه جوړول خاص اندام اخر کې تصدیق څومره اقسام د زناونه کې موږ تاسو واقع کیږو ابن عثیمین د ابن باز رحمهم الله د امت مسلمه علما دي هغه خپل دا فتوا لیکلې ده چې انسان پر دې کجله ګوري آیا د دې سزا سخته ده کدی یو زنانه تصویر لا دغه فلم لکتل دغه نور شینو لکتل نو هغه دا فتوا لیکلې ده چې دې تصویر سزا ډیره سخته ده په نسبت سره ولا ځکه اول کته هغه کجله وګوري او هغه ستا په طرف باندې نظر راکو کی نو کې دې شه د حیات او جنت ته نظر باندې کی بل طرف واړی لیکن د زنانه د تصویر نه دغه د سیډی نه دغه د هغه فلم نه هر قسم لذت د انسان اوچتای د دې زنا څو چند دغه نه زیاته ده ته وګوره څومره زنا کې ته واقعي فیسبوک چې خپل خلاصي موبایل چې کوم خلاصي ته وګوره چې کوم تصویر باندې روان دي د امیر صاحب تبلیغي تصویر باندې راغی کنه دی وبل چا د سترګو زنا کې ته واقع شوې که واقع نه شوې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو معلومیږي چې کله مړ شوې ته د سترګو په زنا کې ور واقعي الله تعالی د قبر سزا درکوي